الوداع کې د عرفات په غونډای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو خطبه یې ویله او په دغه حج کې تقریبا 1,40,000 صحابه شریک دا په لسم کال د هجرت باندې اخرینه حج د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه یې ویله صحابه وتا او دا خبره وکړه چې صحابه په هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې مسلمانانو باندې به داسې یو وخت راشي چې د مسلمان حکمران طبقه چې ده هغه به پخپله هم بېدینه وي او په ملک کې به اسباب هم د بېدینۍ جوړوي د هغوی هېڅ حرکت به داسې نه وي چې هغه د ملک او د قوم دپاره د دین باعث دا خبره چې څه وخت کې صحابه واورېده نو ټول ډېر سخت پریشان شو او وی چې یا الله هغه زمانې ته مونږ مه رسوه چې د کومې زمانې مسلمانان به او مسلمان حکمران طبقه به دومره بېدینه وي چې هغه به نه پخپله د دین اسباب جوړي او نه به قوم ته د دین اسباب جوړي عزیزانو تاسو سوچ وکئ په دې خپل ملک کې اول وګورئ په دې 50 کاله کې تاسو چېرته یو حکمران د دې ملک ولیدو چې هغه اسباب د دین د قوم له جوړ کړي یو حکمران هر یو حکمران چې راغلی نو هغه غل وي او د غلو ملګری وي غل ته هېڅ نه وایي ځکه چې په خپله غلي او چې کوم خلک غریب وي خوار وي نادار وي دا غي دشمن وي موجوده حال کې تاسو وګورئ اوس خدای خبر چې په دې خبره تاسو پوهېږئ او که نه پوهېږئ یو آډر راویستی دی چې څومره ملازم طبقه ده ډسپنسران وغیره وغیره د دې تحقیق وکئ چې دوی نن د 20 کاله مخکې 10 پاس کړی یا 12 پاس کړی چې دا یې صحیح پاس کړی که غلطي پاس کړی درخواست ورکړي او ورسره 200 روپۍ جمع کړي نو ما سهار چې دا خبره واورېده نو ما وویل چې دا درخواست خو بیا په حکمران طبقې هم پکار چې یو ډسپنسر د 2000 روپۍ میاشت ملازم د هغه 20 کاله وروسته خو تحقیق کړي چې دا تا 10 صحیح پاس کړی که غلط پاس کړی دا موجوده وزیران چې تاسو اغوستي دي د دې تحقیق هم وکئ که نه چې چېرته دي اف یا بی اے یا ایم میټرک کړی دی چې تاسو وزیران کړي چې ته د خپل وزارت عظما دپاره خر راوالی او وزیر یې کړي د هغې تحقیق ونه کړي او د غریب د 2000 روپۍ میاشت ملازم تحقیق وکړي چې دا 10 یې رښتیا پاس کړی او که غلط کړي نوکری نه وکړه نو بس ما ته خو نور څه خولې له نه راځي خو د هغه شاعر دا یو شعر ډېر بار بار را یادېږي چې زاغان کې ناسته په سر د سر وي تویاکیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سر وي تویاکیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي هر یو خاخ د ونې باندې چې ګورې زاغ ناست د ښځې د لندن تهذیب یافته دي د دوی ښځې لونه د امریکې تهذیب یافته دي هغې له د بیبي فاطمې بوی او د بیبي عایشې او د بیبي فاطمې مزه خو به هغه ښځو نه ورځي چې د کومو ښځو په سپېږمو کې د ګنګۍ روړۍ نه وي نو زما عزیزانو نن ګورئ همغه وخت چې حکمران طبقه وګورئ چېرته د بېدینۍ افتتاحګانې دي دوی یې کړي چېرته د بېدینۍ اسباب دي په ملک کې دوی یې جوړوي بیا اقتصادي حال وګوره د ملک دومره معیشت تباه شو په 1000 روپۍ د غوړو ټیم شو په 1800 د چینو ګوری شوه نن به ته بګار له غوړي نشي اخیستی بیا د ټاټکي مزدوران وګوره چې 80 روپۍ د ورځې ټاټکی وګرځئ په 80 روپۍ به هغې څه کوي زه به خفه نه وی ما به دا شکایت چای نه وی کړی چای نه خو که د ملک حکمران طبقه هغه هم ما سره یو ځای په ځمکه ناست وي ما سره یو ځای لوږې تېرولې ما سره یو ځای بربنډې تېرولې لکه دا مثال د ابوبکر او عمر او عثمان او علي دا مثال د هغه حکمرانانو چې کوم نن نه مخکې تېر شوي عمر ابن عبدالعزیز امیر المؤمنین بیمارو خلک یې تپوس ته راغله جامې خیرې نه وي کور والاو ته یې وي دا جامې خو وربدلې ما په خدای قسم دی بله جوړه شته نو څه جامې وربدلې بله جوړه جامې نشته نو وربدلې څه کوم چې مړ شو کټ یې اوچت کو او ګیرې له یوړو له حد د پاسه چې کټ کېښود اسمان نه یو وریځ راغله او د عمر ابن عبدالعزیز په دې سینه راټیټه شوه او بیا لاړه او یو کاغذ یې دلته کېښود هغه کاغذ چې خلکو ولیدو
نو په کاغذ کې لیکلی چې بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز ته د خخیدو نه مخکې نجات شو. که دغه شي دوی وې بیا د خدای وکړي چې غوړي په 15,000 روپۍ ټیم شي او چینی په 1,00,000 روپۍ بورای شي بڑا ورته. لیکن हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته د خاور تیلو ډیوه نه ملاویږي او ستا په کور کې د چراغان جوړي. لا مناسب نه دې طبقه سره د الله امداد نه. تاسو وګورئ چې کوم خلک په دې ملک پر سر اقتدار راغلي دي الله په شرمولي د اقتدار نه لري کړی. په شرمولو دا غي وجه دا ده چې د کوم قوم درد د حکمران سړي په زړه کې نه و. ولې سپه څومره پلیت شي. لیکن حضرت عمر بوي چې زما د په خدای قسمي که زما په حکومت کې یو سپه د تل مړ شو د دریای دجله په غاړه نو هم به تاسو خدای زمانہ کوي. سپه چې د تل مړ شي بني ادم خبرې بیا هغه عمر چې څو وخت وفات کیږي نو وصیت کوي. کور والاو ته وصیت کوي چې زه مړ شم نو زما په دې مخ خاورې ومږي. مخ مې په خاورو خړ کوي چې خدای له ورشم چې خړ مخ ولاړې مرده ما څه کړي نه دي. هغه عمر بیا هغه عمر چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو. 3 کاله پس جمعه خولې په روانې وي. حضرت علی ته تاسو کو چې ولی انا خولې بیږي وی علی زه اوس د حساب نه اوسګار. حضرت عمر باندې سړی کا ژوند حساب په 3 کاله کې ور کوي. او ظالمانو تاسو زمون بسالي په خدای قسم زمون یو استاد وفات شو د مرګ نه 15 کاله پس زمون بل یو استاد هغه په خوب کې ولیدو. ورته وی سان دی وی نور حساب نه برابر شو په 15 کاله کې. او په سواد کې را باندې د پلاني سړي یو 1500 روپۍ پاتې دي. ورور ته مې وویل چې فورا هغه ته ورسئ چې زما ذهن صفا شي. 15 کاله او څنګه استاد چې ټول عمر په درس او تدریس کې تیر 15 کاله. خدای خبر چې په موږ 15 لکه کاله لګي که څو کاله بلګي. په یو کیس کې یو خبره دې زمانه کې دوستان شته داسې خلک شته چې ته ورشي او اعتبار پې وکړي. وایي دا زمانه خو وایي ما وفادار ګڼلو یار درغل چل بازو خطو ما وفادار ګڼلو یار درغل چل بازو خطو د بې وفا اشنا په بډ آخر پیازو خطو چې ډېر نږدې او ډېر لوی دوست یې ګڼي. قسم په خدای دی چې داسې په پسو به دې حلال کړي چې عقل به دې ورته کار کوي. دا زمانه هم د دوستان چېرته شته یا د نږدېکت شته چې ته چاته ور نږدې شي نه. بل کار یو تجربه وکړه. داسې تجربه وکړئ چې ډېر لوی اشنا او دوست یې ګڼي او خوار غوندې وي که نه او درته نیلې چیلې کړي. یو 10,000 روپۍ ولا ورکړه 10,000 ورته ځه چې کار مار پې کوه چې کله در سره پیدا شي بیا ما دا تجربې هم کړي. ما هر تجربه عملي طور کړي. یو سړی ما ته به ویل مولانا صاحب چې ورځ کې تا ونه ګورم پړه مې تیار او داس هلکه مه کوه مه کوه 2-3 کاله پکې تېر هم د دې علاقې راغی ما ته ویل چې یاره جي نړه مې نه کېږي خو څه وکړم الوه ویل یو 15,000 روپۍ مې ډېر لاړم ورته مې کور نه راوړې 6-7 کاله وشو چې هغه سړي بیا زما مخ ته نه دي کتلي چې تا نه ګورم ورځ را باندې نه تېرېږي وخت را باندې نه تېرېږي او فلانی دی 7 کاله پس مې نن 7-8 ورځ ده چې ولیدو په ډبګرۍ کې ورته ودرېد. مالکه رحمان بابا وایي چې دا خو مخ زما وتا خدای هېڅ ګنې هر یو اشنا ګوري دا اشنا زما مخ ته بس وغورځولو نو سترګې ټیټې کړې. نه یاره چې لږ داسې شرمنده یم درته نه غوندې داسې به د ګریوان نه مې ونیو چې د ګریوان نه مې ونیو من مخکې شو چېرته مې د ډبګرۍ تاڼې مینت دی او زهره یې داس پرې مې خو ملزه ما دا تجربې هم کړي. قسم په خدای دی چې دا تجربې مې هم کړي ده. تاسو ټول داسې یې دا تجربه مې هم کړې ده چې جی بس یاره جی بس خدای پاک یو شی پیدا کړی په پاکستان په لاره روان چې لاره روان یو د 100 روپو لوټ مې داسې جیب نه را دغه کړو داسې مې وغورځولو چې مې وغورځولو نو دې دپاره عزیزانو سوچ کوئ او فکر کوئ. اهل دنیا چې دي د هغې معامله ټیک ده. هغې باندې انشاءالله چې د رحمت بوی به هم حرام وي. خو دې غریبو ته وایم چې لږ خیال کوئ لږ سوچ کوئ تباه به شئ. اور
دونه بجاړی ګوره او بیا به جړا څوک ورکولی نشي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا خبره چې مسلمانان به په خپل اسباب د بېدینۍ قوم ته جوړوي. نن تاسو وګورئ سینماګانې وګورئ، د یو سرمایهدار زوی به په بایسکوپ کې ونه ګورئ ځکه چې د هغې کورونه ډمخانې دي، وي سي آرونه او بلو پرنټونه او ډیشن ټي ډي دا ډمتوب ټول کور ته ډک دی، نو هغې ته د سینما تلو ضرورت نشته. تمام غریبان سینماګانې دې ډکې. بیا تاسو وګورئ د قوم بچي تمام بازارونه د بلو پرنټونو مراکز دي، د قوم بچي سکول نه پټ شي او ورمنډې وي او بلو پرنټ یې پکې ګوري. بیا دا زمینه لکان تاسو وګورئ په کرۍ باندې د شپې وي سي آر روان کړی او په اوږه یې ایښی او کیسټ یې په لاس کې. دلته زمونږ د علاقه کې یو شوتر غوندې دی، چې کله په ما تېرېږي نو هغه کیسټ داسې زما طرف ته د لاس کې واړي او داسې کوي چې خدای ته دې ووایه که ما ته څه ویلی شي که نه. هغه ورځ مې د ګرېوان نه ونیو او ورته مې وویل چې موسی علیه السلام ته یو سړي ښځه راوسته، وایي دا ښځه زما ډېره خوښه ده، که دې نه مې نه منې کړې نو ستا پیغمبري منم، او که دې نه مې منې کړې نو ستا پیغمبري نه منم. موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې دا د دې مینه تا دپاره د جهنم تلو دپاره بس ده، ځه بچیه. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې ما ته د څه خبرې دغه ته راکړې. زما خدای چې څوک یو ځل راونیسي بیا څوک خلاصولی شي؟ ووایئ ټول کوم خدای چې یو ځله څوک راونیسي په جاس کې به ناست دی راوبدي نیسي، په محل کې به ناست دی راوبدي نیسي، په تخت به ناست دی راوبدي نیسي. حافظ الپوري وایي چې تخت سلطنت د دې دنیا د مرګه تېر پاتې شه، تخت سلطنت د دې دنیا د مرګه تېر پاتې شه، چې په جنت کې خوب د حورو په مړوند نه کړې، چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر د ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې، په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شي، په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شي، څو نصحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړې، ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نه کړې. حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه، په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې. حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه. یاران شته دې زمانه څوک شته چې ته ورته دوست ووې؟ څوک شته چې ته ورته خپل ووې؟ نشته. نه دوستان شته نه خپلوان شته. هر یو سړی د مردارې سپی دی، هر یو. بس خو چې سهار شي سپېږمۍ به راکاږي چې چېرته به هر مردار پروت وي که نه چې ور ورسي. هر الله دې دې زمانه کې چا سره واسطه مه پېښه، واسطه دې پېښه شي. الله دې امان. یو ملا دی حیران بشي، ږیره چغا خبرې په دې نامه کې حق راځي، نو خپل نوم چې وایي زه پلانې حق یم، حق راشئ هغه کاپۍ ما ته په لاس راغله چې کومو خلکو نه یې پیسې والي دي، 2.5 کروړه روپۍ د خلکو نه والي دي، او دی مولانا صاحب. نو واسطه دې خدای ما پیر سره پېښوه او ما دې خدای ملا سره پېښوه، ما دې خدای حاکم سره پېښوه او ما دې خدای دوست سره پېښوه او ما دې خدای خپلوانو سره پېښوه. توبې وباسي. هر سړي پورې چې ګورې د سپي او د خر سر تړلی. بل دا درته وایم چې دا منځونه چې کول ډېر د دې مونځ ترجمې وکړئ. هر جومات کې ملیان شته، د دې مونځ ترجمې وکړئ چې په دې پوهېږي چې زه په دې بانځه کې خدای ته څه یم او زه خدای نه څه غواړم. ځان نه تیراوال ملیان مه جوړوئ. تیرا ته تللی وم نو چې جلسه مې وکړه ماښام مونځ، نو امام مخکې شو ما زه ستړی یم، نو تقریر یې کول، دا مونځ یې شروع کړو چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا امام چې مونځ شو ما چې دا رحمان دی او رحیم دی نو څه شی دی؟ چې اوسه پرېږدی مجبه داسې ده. نو ما لا پرېږدی خو زه نه یم. په پرېږدیتوب کې چې ما بچپن څنګه تېر کړی دی او ما د بچپن نه
14 کاله طالبګيري کړې ده. اوس په دې مدرسو کې دا طالبان سبق وایي نو دغه در پسې شوی دی نه مشرف ریدین نه دا پنډاو جرګان وښوي په دې کې د خدای نه کامیابی. الله د امریکا تباہ کوي سره د مرګو. خو تاسو لږ ایمان ځان کې پیدا کړئ او د ایمان جذبه ځان کې پیدا کړئ. هر مشکل اگر دشمن چې مخې له درته راځي ان شاء الله الله به نست نابود کوي. او که پاکستان په صحیح معنی کې د سړي ملک شو، په صحیح معنی کې د مسلمان ملک شو او قانون د پاکستان په صحیح معنی کې قرآن شو، چې پاکستان قانون قرآن شو نه نو دې اسلامي ملک راغلی. دغه پیغمبر ناصر خان د اسلامي ګټ هاوس د هند شرکت اشرف روډ سیاست پاکستان د ناصر خان صاحب ناری او د دې یو د تعلق سره کوم تاسو د دې باندې تلار کې شي او خصوصا د مایلون د تغییر وکړي چې بچی د بدینه هری دا پیسې بچول یو دا جنوبي الله خلک کله راشي ماته وي دوا ته در دراغلي نو دې تلاش کې کله 100 روپو لوټ روباسي کله 500 کنه سهارم یو راغی نو 100 روپے راځي. تا چا بد کړی ای په دې ګن باندې په پیسو چې سړی ته دوا وکړي دوا لګي دوا خدا لګي چې تیم نه در پسې دوا وکړم دا دوا لګي چې ته زما جیب ګرم کې ما له پیسې راکړې زنده الله دې دې کا الله دې دې کا نو دې الله زما د لاس خو نه کنه چې زه ورته سلام تعالی کوي تالتا پلکای نیمګره ته خوشحال شي چې دوا راکاو خدای ته وګورئ لږه قز دکې چرته سړی توګ زده کوي چرته انسانیت زده کوي هر شی فراډ او ټګي او دوکه که مالدار دی او که سرمایه‌دار دی او که حکومت دی او د کوم حکمران ښځه چې بربنډه تصویر په اخبار کې راځي او کوم ملا یا پیر یا بزرګ یا میا یا سید وویلې چې دا ډېر ښه سړی دی دا د پاولي پیړۍ دی نالک پاولي پیړۍ حکومت په اړه باندې چې د رسول الله نواله تر حضرت علی پورې او تر عمر ابن عبدالعزیز پورې دا حکومتونه چې کوم تیر شوي دي په دې رنګ حکومت شي زمون سره ما د ورثه قربان شي چې د دې رنګ حکومت نه خدای دې حالات کې چې هلاک شي. کوم ملک چې قرآن باندې قانون موجود دی او د ملک فیصله د انګریز په قانون باندې کیږي هغه ملک دې نالت او هغه حکومت دې نالت هغه قوم دې نالت. زما ځانو خبره ده چې خیر دې پسې بلندېږي ان شاء الله العزیز خیر دې ټول قوم چل دا आवाज ورکو چې د پاکستان قانون ول قرآن کیږي نه کړی دی چې په دې 50 کاله کې ستاسو قومي اسمبلی ټول اسمبلی دا आवाज کړی دی چې د قرآن د قانون ول د پاکستان نه کی ستاسو صوبایي اسمبلی کړی دی وجنه لږ سوچ کوئ چې وسمره چې په یو شي چپ وسه الله الله کوي. اوس ماته چې څوک راشي دې څنګه چلو کو زه وته ټول لارې فراډ او دوکا ده ټول لارې یو لار د احتجاج تبلیغي جماعت چې دا خدای د پاره ده الله دې موږ ټول ته په دې لار د تلو توفیق نصیب وفرمایي.